میان د بارخو او د غوږو به پرېمنځي که به یې نه پرېمنځي. دا چې د ږیرې څه وروداخوا خواته دغه ځای لڅ دی، د مابین د بارخو او د غوږو چې ږیره وي که نه وي په دا ځای کې دغه پرېمنځل غواړي که نه غواړي. میان د بارخو او د غوږو په مخ کې داخل دی. مسله دا ده چې دا په مخ کې داخل دی. فتوا پر دې ده چې پرېمنځل غواړي، فرض دی پرېمنځي به یې، که ږیره وي که ږیره نه وي. هلک ښځه هغه چې ږیره نه لري کوسه، دا پر ټولو باندې فرض دی پرېمنځل یې، دا ځای به پرېمنځي. موسوعة الفقهیه، بیان الوضوء، بیان غسل د بیاض بین العذار والاذن، 43 جلد 338 صفحه، مکتبه رشیدیه.